پښتنو اوس د خواخوږۍ او پښتنې کس پیدا کړ. زرداد فریادي څنګه پر پښتنو غیرت وکړ، محقق او خلیلي ته یې څه اخطار ورکړل، دلته یې له موږ سره په دغه ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو پخیر. محقق او خلیلي ته د زرداد فریادي خبرداری: کوچانو سره کار مه لرئ، ګنې بامیان به هم له لاسه ورکړئ. د افغانستان د اسلامي ګوند یا حزب اسلامي افغانستان پخوانی قومندان زرداد پوچی هزاره مشرانو ته خبرداری ورکړې دی چې وردګ میدان کې دې د کوچانو پر وړاندې له جګړې او تاوتریخوالي لاس په سر شي. نوموړي د محمد محقق او محمد کریم خلیلي په شمول هزاره جنگي قومندانانو لکه علیپور او شجاعي ته خبر ورکړی دی چې میدان وردګ ولایت کې دي د کوچانو پر وړاندې د دوی پارونکي کړنې به لامل شي چې موږ هم سنګر ته ولاړ شو او دوی به بامیان هم له لاسه ورکړي. له تیرو څو اونیو د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د هزارهګانو او کوچانو ترمنځ تاوتریخوالی ډیر شوی دی چې ترمنځ یې نښته هم شوې ده. ولسي جرګه کې د هزاره استازي حسین ناصري هم وردګ ولایت ته تللی او هلته یې د کوچانو پر وړاندې جګړه کې برخه اخیستې ده. ولسي جرګې کې نور هزاره استازي بیا کوچان طالبان یادوي او زیاتوي چې د دوی جګړه د طالبانو پر وړاندې ده. ولسي جرګه هم سیمې ته یو پلاوی لیږلی ده. طالبانو د هزاره مشرانو هغه ادعاوې چې کوچان د طالبانو په ملاتړ جګړه کوي رد کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.